نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. زما محترم ورونو، دا الله سبحانه وتعالى دا حمد او ثنانا بعد درود او سلام دوي فإمام الأنبياء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي. زما محترم ورونو، زچنن ستاسو مخې ته مخاطب یم او پکو موضوع باندې لپکشي کول غواړم. زما موضوع ده د منځ اهمیت. منځ په اسلام کې یو عظیم عمل دی، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې د اسلام بنیاد په 5 شیانو باندې بنا دی. اول کلمه د توحید او د هغې نه وروسته مونځ کول دي. نو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې انسان اول کلمه ووایي او ایمان راوړي نو فورا مونځ کول دي. نو دې وجې نه که څوک مونځ کوي نو هغې کې کامل ایمان دی، او که څوک مونځ نه کوي او قصدن مونځ پرېږدي نو په دې باندې دا انسان کفر ته رسېږي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې مونځ قصدن پرېښودو نو په تحقیق سره د کفر وکړو. نو دې حدیث ته دا معلومه شوه چې انسان مونځ قصدن پرېږدي نو په دې باندې دا انسان کفر ته رسېږي. موږ او تاسو له پکار دي چې د مونځ اهمیت وکړو. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: من حافظ على صلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. کم انسان چې د 5 وخته مونځ پابندي کوي نو دا مونځ به د ده لپاره د قیامت په ورځ نور وي او د جهنم نه به د نجات ذریعه وي. کم انسان چې د 5 وخته مونځ پابندي نه کوي نو د قیامت په ورځ به د دې انسان حشر د فرعون او د هامان او د ابي بن خلف سره وي. یعنی الله رب العالمین به د دې انسان حشر د دې غټو کفارو سره کوي. عزتمند ورونو، دا څومره سخت وعید دی د هغه چا لپاره کوم انسان چې مونږ نه کوي او د هغې اهتمام نه کوي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.